پروژه تاپی یک از پروژه های بزرگ اقتصادی افغانستان است که الحمدلله کار روی او در ولایت هرات به سرعت جریان داره و اداره محلی امارت اسلامی افغانستان در ولایت هرات متعهد به این است تا سهولت های لازمه برای تسریع هرچه بیشتر روند کار این پروژه در ولایت هرات فراهم بسازد. از اینکه روند پروژه تاپی به شدت جریان داره و کار روی هست و با آمدن همچین پروژه ها به سطح شهر هرات سهولت های زیادی برای مردم ایجاد میشه و مردم از این استفاده میکنه از این سهولت. پروژه تاپی از جمله پروژه های مهم و حیاتی کشور که سهولت و یک شادی بسیاری به مردم افغانستان خصوصا مردم هرات که از این ناحیه گذر میکنه این پروژه خیلی شادی های زیادی آورده و سهولت های زیادی در بخش گاز، فایبر نوری و خط آهن به مردم میتونه فراهم کنه. پیشرفت سریع پروژه تاپی، کار 6 کیلومتر لوله‌گاز در خاک افغانستان تکمیل شده است. از سوی هموالی هرات از همکاری همه‌جانبه اداره محلی در فراهم کردن تسهیلات لازم برای تسریع پیشرفت پروژه تاپی اطمینان داده است. دفتر مطبوعاتی مقام ولایت هرات خبر داده که رئیس پروژه بزرگ تاپی در دیدار با مولانا اسلامجار والی هرات از پیشرفت سریع کار لوله‌گذاری پروژه تاپی در خاک افغانستان خبر داده است. عبدالله یوف رئیس پروژه تاپی در این دیدار گزارش کوتاه را از پیشرفت‌های این پروژه با والی هرات شریک کرده و گفته که تاکنون 6 کیلومتر لوله‌گذاری گاز در خاک افغانستان تکمیل شده است. از سوی هم والی هرات از همکاری همه‌جانبه اداره محلی در فراهم کردن تسهیلات لازم برای تسریع پیشرفت پروژه تاپی اطمینان داده است. گفتنی است که پروژه تاپی از پروژه‌های مهم اقتصادی و منطقوی است که چند پیش از سوی مقامات امارت اسلامی و ترکمنستان رسما آغاز شد و کارشناسان اقتصادی نیز این پروژه را در رونق اقتصادی افغانستان حیاتی می‌دانند. این در حالی است که پیش از این مقام‌های امارت اسلامی از لوله‌گذاری 3 کیلومتر پروژه تاپی در خاک افغانستان خبر داده بودند. تاپی طرح انتقال گاز ترکمنستان از مسیر افغانستان به پاکستان و هند است. کار این پروژه پس از تسلط امارت اسلامی بر افغانستان گسترش پیدا کرده است. څلورمه داسې دلته باندې نیمه پوخ سړک هم ورسره تېرېږي. لومړی په دا سړک د ټولې ټاپي د پروژې د کارونو دپاره استفاده کېږي، وسایط به په دې باندې تګ راتګ کوي او هغه ضرورتونه به حل کېږي. وروسته د هغې نه به دا سړک بیا کېدلی سي اساسي توګه باندې پوخ سي او جوړ سي او دا د وصل یوه لاره هم سي چې به هم افغانانو ته ګټه کوي، هم د سیمه ییز اتصال دپاره مفید ده، هم د ترانزیت دپاره اسانه لار کېدلی سي. آغاز کارهای فنی ساخت بندر مشترک با ترکمنستان جهت انتقال وسایل مورد نیاز برای پروژه تاپی مسئولان محلی هرات میگویند تا اکنون 153 کیلومتر از مسیر خط لوله گاز تاپی در افغانستان ارزیابی شده و به منظور انتقال امکانات برای آغاز کارهای عملی این پروژه کارهای فنی ساخت بندر مشترک در منطقه اسلیم چشمه آغاز شده. والی هرات حین بازدید از کارهای عملی این پروژه تسریع روند اجرایی آن را تاکید کرد. باشندگان هرات هم از آغاز کار پروژه تاپی در افغانستان خوشحال هستند و این گام را یک قدم به سوی پیشرفت و ترقی کشور گفتند. وزارت مالیه اخیراً از ساخت بندر مشترک بین افغانستان و ترکمنستان خبر داد و آن را برای انتقال کارکنان و تجهیزات پروژه تاپی حیاتی دانست. خط لوله گاز تاپی با درازای مجموع 1814 کیلومتر سالانه 33 میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان را از طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می دهد. افغانستان سالانه حدود 450 میلیون دلار حق ترانزیت از این پروژه به دست می آورد و در کنار آن می تواند گاز مورد نیاز خود را از آن تامین کند. احمد فرید صاحبزاده، 34 افغانستان.
افغانستان ته ښه راغلاست. د ولسمشر معاون او د اقتصادي اړیکو خارجي اړیکو ترکمنستان حکومت نوم یارسنن په پراوښته دی. ترکمنستان حکومت نیمایي او نیم نه هم زیات دلته اوس موجود حضور لري. دا اوس هم نیمایي دي، نور هم راځي. عرفنا اكسكافاتر و بلدوزر و انريز التربه بلاتر و 33 milyar 1 metr 42 santim. او د ډیر د خوشحالۍ ځای ده چې افغانانو د خپل هغه ارمان لار قطع او طی کړه چې 30 کاله شاوخوا ورته منتظر پاتې سوي وو. هغه دا ده چې ټاپي پروژه د افغانستان د خلکو لپاره او داسې د سیمې د رفاه او اقتصادي ودې لپاره یوه اساسي پروژه وه، او اوس موږ داسې هغه مرحلې ته ورسېدو چې دا پیل سو عملا، او انشاءالله له نن نه وروسته به د ټاپي پروژې عملي چارې د افغانستان په خاوره کې پیل کیږي. د ټاپي اول فاز هغه تر هراته پورې رسیږي چې د هرات په رسیدو سره به عین حال کې په دې کې ګاز هم پرېښودل کیږي، او دا ګاز به د افغانستان د خلکو لپاره وي. د افغانستان خلک به انشاءالله د دې ګازو نه استفاده کولی شي په ډېر ارزانه توګه، او د افغانستان د خلکو ډېره اړتیا به ترې پوره کیږي. دوم فاز د دې به بیا د هرات نه شروع کیږي تر هلمند پورې، هلته بیا د استفادې مرکز ورته جوړیږي، او هغه نه به بیا هم خلک ګټه اخلي. او دریم فاز چې د هغه کندهار ته رسیږي، هلته بیا د دې نه ګټه اخیستل ممکن کیږي. او څلورم دا ده چې بیا دا د ګاونډي هیواد پاکستان ته ځي، بیا هندوستان ته ځي، او دا د سیمې دپاره د اقتصادي برخه کې د سون موادو د اسان رصد په برخه کې او د اقتصادي تړاو په برخه کې یو لویه پروژه وه چې الحمدلله نن پیل شوه. بل دا ده چې دا پروژه ځان سره نورې برخې هم لري. تنها ټاپي خو د ګازو هغه لوی پایپ لاین داسې تېرېږي، په څنګ کې د فایبر نوري لاین تېرېږي چې هغه هم په دغه پروژه کې برخه ده او ونډه لري. او د فایبر د رسیدو سره به افغانستان د نړیوال انټرنیټي جال سره وصل کیږي. په مخابراتي برخه کې به ډېر سهولتونه ایجادېږي، د ټکنالوژي په برخه کې به ډېر سهولت ایجادېږي افغانانو ته، د انټرنیټ کیفیت به ورسره لوړېږي او ډېر به ارزانه وي دا انټرنیټ لکه د نور هیوادونو چې ده، ځکه چې موږ د نړیوال جال سره د مځکې له لارې نه وصل کیږو. او دریم برخه د دې پروژې دا ده چې د وسپنې پټلۍ به د دې سره په څنګ کې غځېږي. دا پټلۍ هم تجارتي استفاده ځینې کېدلی شي، هم د سیمې د تړاو د اړیکو لپاره استفاده ځینې کېدلی شي. لومړی فاز د ترکمنستان نه تر هراته پورې رسیږي، او د هغه مرکز سره به وصل کېږي چې د ایران نه هم د وسپنې پټلۍ رارسېدلې، بیا به د مزار شریف طرف ته هم ځي او کندهار سره به هم وصل کېږي. او په عین حال کې څلورمه داسې دلته به نیمه پوخ سرک هم ورسره تېرېږي. لومړی به دا سرک د ټولې ټاپي د پروژې د کارونو دپاره استفاده کیږي، وسایط به په دې باندې تګ راتګ کوي او هغه ضرورتونه به حل کړي. وروسته د هغه نه به دا سرک بیا کېدلی شي اساسي توګه باندې پوخ سي او جوړ سي، او دا د وصل یوه لاره هم سي چې به هم افغانانو ته ګټه کوي، هم د سیمه ییز اتصال دپاره مفید ده، هم د ترانزیت دپاره اسانه لار کېدلی سي. داسې الحمدلله د افغانستان خلک نن د دې پروژې د پیل شاهدان دي. د ټولو دپاره د خوشحالۍ ځای ده، او موږ ډېر خوښ یو چې ومو کولی دغه لوی ارمان د خلکو پوره کړی سو چې د ټاپي په غځېدو سره به زرګونه افغانان په کار بوخت سي، او په دوامداره توګه به څوس د ټاپي پروژه ده دلته نل ده، او دا سلونه کال به انشاءالله دوام کوي. دې سره به خلک په کار اخته وي، په دلته به د مراقبت دپاره، د امنیت لپاره او د نورو ضرورتونو دپاره به خلک مصروف وي. دا د کار او اشتغال ځایي او د کار پیدا کېدو دپاره یو لوی ګام ده. موږ ټول افغانانو ته په دې لحاظ باندې مبارکي وایو د دې پروژې او د سیمې د اتصال لپاره د هیوادونو ونډه هم کې مهمه بولو. د ترکمنستان هیواد نه مننه کوو چې دغه پروژې په پیل سره جرأتمندانه ګام واخیست، د افغانستان سره د خپل اخلاص او وروري او د همسایګۍ د ښکاره کولو سره عملا دا پروژه پیل کړه. او بیا له دوی نه دا مننه کوو چې د دوی ملي رهبر
راغه د دې پروژې د افتتاح لپاره لاس په کار سو او د ټولو د ولس نه او د رهبری نه د حکومت نه د ټولو نه مننه کوو غواړو چې همیشه افغانستان د دوی سره په خو مناسباتو اړیکو کې پاتې سي او دواړه هیوادونه د ورونو غونډې مناسبات تر پای وپالي. پروژه نورالجهاد بخشی از پروژه تاپ است. پروژه تاپ بخش دیگری از پروژه های اساسی کشور بود که انرژی برق را از ترکمنستان به افغانستان بعداً به پاکستان انتقال خواهد داد. فاز اول آن یا بخشی از این پروژه در هرات تطبیق شد و سبستیشن نورالجهاد که امروز آغاز به کار کرد و به هموطنان ما یکی از منابع قوی و مؤثر برق تبدیل میشه. انشالله هم پارک صنعتی از او استفاده خوب خواهد کرد در ولایت هرات، هم در دیگر نیازمندی های هرات از او استفاده خواهد شد. یک پروژه بسیار اساسی و مهم بود که هم برای افغان‌ها قابل درک است و افغان‌ها میفهمند که این پروژه برای رفاه اقتصادی کشور و به تقویت از لحاظ انرژی به کشور مفید و به همه تبریک باشه. طبعا قرارداد به اساس منافع ملی مردم افغانستان انشالله تغییرات مثبتی داشتن. قبلا هم سر از او صحبت شده بود ولی این قرارداد که امروز عملا ما او را به شکل عملی می‌بینیم به گونه مثبت بعض نکات مثبت به نفع افغانستان داشته او بل شک سیاسي برخه کې ګټلې ځکه تاسو پیږي سیمایي اتصال یو له مهمو اهدافو څخه ده. کله د سیمې هیوادونو یو له بل سره ګټې وتړل شي په سیاسي لحاظ دا هیوادونه یو بل ته ډیر نزدیکیږي او یو د بل ډیر مراعات کوي. په دې سره هم امنیت دایمي کیږي، هم اړیکې پراخیږي، هم د ولسونو ترمنځ اعتماد ډیریږي، راشدات سره ډیریږي. د ډیرو علایقو لپاره یو وسیله ده او بل شک سیمایي سیاسي فضا باندې مثبت اثر. السلام علیکم. سلام بیادر، خوب هستین؟ صحتمند؟ بخیر و سلامت باشین. میشه خدا معرفی کنه نامتان چی است؟ ما بسیار زیاد عفو میخوایم، ما مزاحمت کردم با شما. خدا نکنه مزاحم نیستین. عبدالوکیل هستم از باشنده ناحیه 12 شهر کابل. وکیل جان، این پل به نام چی یاد میشن؟ پل پادشاه. این منطقه به نام چی یاد میشن؟ پل پادشاه منطقه کلای موسی میگفته میشه و این طرف. ولی نه تغییرات آمده در این قسمت. اینمی پل رنگ شده و همچنان جدولایی که در مسیر این سرک قرار دارد. چقدر خوب شد؟ بسیار کار خوب شد. قبلا در جمهوریت با همه معلوم بود که پل سرک تخریب بود، راه رفت و عبور بسیار مشکل بود. یک سرک پایین قلعه زمان خان بود که خیلی ازدحام میشد. الحمدلله این سرک جور شده، این پل و بسیار یک رنگ مقبول کردنش خیلی سهولت شده برای مردم. وکیل جان، باور خودت میشد یک روز قدر تغییرات در کابل بیاد در قسمت ساخت ساز؟ والا چرا سابق همه بازسازی نمیشد؟ خب مشکلات بود دیگه. حالا فضل خدا مشکلات کنه. فضل خدا از امارت اسلامی بسیار یگانه چیزی که در این وطن بسیار دمی سرک ساختن بسیار کوشش کردن. الحمدلله در طرف آبادی آوردن. چه کاروبار میکنی وکیل جان؟ بنده یکی از شرکت‌های دولتی مربوط به وزارت مالیه میشه، همونجا مصرف وظیفه هستیم. خدمت میکنی به وطندارای ما؟ انشالله بله. وکیل جان، متاسفانه که وطندارای ما اکثریت بسیار کمش فرهنگ شهرنشینی نمیفهمن. باز دوباره که ما و شما یک چند وقت بعد از این منطقه عبور کنیم باز دوباره نقاشی های اقناق میشه، تخریب میشه. چرا؟ خب اونا مشکلی است که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرموده که نظافت جز ایمان است. دیگه او نشانه علی را میده که در خانه امی رقم به فرهنگ است. کسی که شهر خدا من حیث خانه ندانست دیگه او حیث وطن دوستی نداره. بخیر و سلامت باشید. بخیر باشین. تشکر. بخیر باشید. تشکر. السلام علیکم. علیکم السلام بیادر، خوب هستی؟ خسته نباشید. زنده باشیم. مانده کاروبار؟ شکر الحمدلله هستیم. جور هستی؟ کاروبار میکنین؟ همینجا مستری است بیادر. خوب است. شکر است الحمدلله. اسمتون چی است؟ اسمم میرویس مرزا خیل. مرزا خیل. اجا. خانه همینجا است؟ خانه ولایت پروان ولسوالی بگرام قریه گوجر خیل. خب میرویس جان، و خصوصا جدول‌ها رنگ شده و همچنان پل بازسازی کردن و رنگ کردن چقدر خوب شد؟ والا خیلی خوب شده نسبتا. سعی که یک جای خوبش سنگکای زیر رنگ کردین خیلی مقبول معلوم میشه. چرا گفتین شهر ما خانه ما، اگر ما وقت عمل کنیم
که هر چیزی در دست خود ماست. این مقره که ما شاروالی کمک میکنه یا رنگ میکنه، اگر خود ما کدش همکار شویم، مثلا سیگو دکاندار سر سرک سیگو کاغذکاس و پاکتکا جوس هم اندازن، اینی چیزا را باید خود ما مراعات کنیم دیگه، تا که ما حکومت همکاری کنه برای ما قدر زیبایی را پیش کنه. کمی زیبایی را باید ما خود ما نشان بدیم به مردم. این چون در دست خود ماست، شهر ما خانه ماست. با فکر خانه خود اگر شهر ما را سعی کنیم بسیار خوب میشه. استاد ما بیادرها از گزارش ما از این بیادرها که یکم نظافت مراعات کنن، چون که نظافت در دست خود ماست. در بین موتر شتگی سنما میخورن، موتر خراب مندازن، اینی چیزا باز آدم طبعا جگرخون میکنه. کوشش کنیم باید هر چقدر که پاکی باشه، نظافت باشه، خوش میشیم. مقبولی وطن ما سعی کنم خدا چقدر مقبول میگه. جان چرا این خانه ها تخریب شده؟ این خانه ها اینجا یک سرک دیگه تیر میشن دیگه، این یک 4 ماه وقت داده، بعد 4 ماه 5 ماه میان یک سرک دیگه اینجا پایین تیر میشه دیگه. یک سرک هم بغل دریا که در چاره عبدالحق مبرایا درست باست. این سرک بخاطرم 60 متر است. سرک 4 سرک هستن. یکی از سرک‌های با استاندارد کابل هم است. بسیار مقبول سرک، بسیار تیز سرک است. خیلی خدمت شده سر ازی. خیلی خدمت کرده سر ازی. حالت همین سرک چگونه بود؟ سابق وضعیت دیگه واسه گوین از این پل که شما تیر میشین سعی میکنین در هر جای بدل خود در حکومت گذشته بریدگی ماندین. چون اگه امارات کوشش کنه که جایی که قانونی بریدگی حق دارن بانن، اون غیر قانونی کس بعد یا را بند کنن. خب چند سال چه کاربار میکنید؟ ما فقط حدود 3 سال میشه اینجا که آمدیم دیگه. پیش از او در وطن کار میکردم. این منطقه به نام چی یاد میشه؟ این منطقه به نام پل پادشاه یاد میشه. بنای تیر میشی پل پادشاه میگنش. اینا ماشاءالله شاروالی کابل هم اقدام کرده که از پل پادشاه الا تا ارزان قیمت جدولا رنگ کنه. بخیر بسیار خوب کار است، بسیار نیک. مسئولیت داره مردم، مسئولیت بسیار مسئولیت. اگر 10% یا مسئولیت دارم باید 90% ما در دوش خود بگیریم. مسئولیت هر دکاندار، هر فردی که پیشی دکان خود پاک نگاه کنه، به خاطر که شهر ما پاک است. باید یک کثافتدانی خوبانیم. اگر دیگه نفرم در سر راه مندازه، باید مسئولیت دکاندار سراور داره در موجه بندازه، او خود نمیره. میروا جان در زندگی کی را بیشتر دوست داری؟ پدر و مادرم. چرا؟ که به خاطر که پدر و مادر مرا بسیار تشویق کردیم به لحاظ درس و مکتب است. سر زیاد تلاش کردن. زیاد تلاش کردن. فعلا متاسفانه که خیلی جوانا قدر پدر و مادر نمیدونه و اکثریتش میفهمه. بابا چی پیام داری؟ بر از می پیام داریم که آل خود جوان هستن، شاید نمیفهمن، صاحب 1 2 3 اولاد که شون باز میفهمن قدر پدر و مادر که چی است. وقتی که تو بچه خود، طفل خود در بغل خود میگیری، تو فکر کو که چند سال پیش پدرم تو مرا در بغل خود گرفته بود. بسیار بزرگترین اشتباه ما این است که قدر نمیفهمیم، نه از پدرم میفهمیم، نه از مادر میفهمیم، نه از برادر کلانه. باید برادرای ما کوشش کنن قدر کنن، قدر پدر و مادر برادر. از خود که بزرگم بود قدرش کو. رفیق در زندگی کی بودن؟ رفیقم در زندگی از دوستا از دیگه. برادرت بود؟ دوستات؟ برادرم بود. برادر کلان تا؟ برادر خوردم از مکه. زیاد دوستش دارم. به نام نصیر احمد است. بسیار دوستش دارم. رفاقت است. اندیوالیز برادری نیست، اندیوالیز از ما. بخیر باشید. موفق باشید، خوش میشه. خانه آباد. شکر خانه آباد. بخیر باشید. السلام علیکم. و علیکم سلام. بخیر حال ورور. څنګه جوړه؟ جوړه بخیر خیرتی ده. بخیر باشین، سلامت. شاروالی کابل در قسمت پل پادشاه الا ارزان قیمت اقدام میکنه که جدول‌های رنگ آمیزی میکنه و همچنان پل رنگ آمیزی کرده. چقدر خوب شد؟ دا خو ډیر ښکلی کار ده او زیبایی کار ده، د سرک او د وطن آبادي ده. څومره چې شاروالی یا نور خلک چې کار کوي دا د آبادي دپاره کار کوي، نه د وراني دپاره. او دا یو زیبایی ده چې د ځای نه تر ټول ښار په دې ښه ښکارېږي. نو موږ غواړو چې نور کارونه هم د شاروالۍ کوم مربوط شی چې دي هغه هم باید ډېر ښکلی او زیبا مخکې ویسي. کور ودان موږ ډېر خوشحاله یو. کارکرد امارات اسلامی افغانستان در قسمت ساخت و ساز شهرهای سالنگ کار جریان داره و همچنان شهرهای کابل قندار کار کانال پشتبه تکمیل شد. چقدر خوب شد؟ دا ډېر ښه کار ده، آبادي ده. یعنې په آبادي کې که څومره موږ تشریح ورکړو همغونه د آبادي د وطن آبادي ده که نه. نو موږ غواړو چې نور وطن پیشرفت وکړي، آباد شي، محتاج چا نه محتاجي احتیاجي ونه غواړو، خپل وطن په خپل مټو آباد کړو. موږ د دولت نه ډېر خوشحاله یو.
کاکا جان چرا سابق همینقدر بازسازی آبادی نمیشد؟ مخکم کېدله خو په اوس هم کېږي مخکم کېدله نو دغه کوم کارونه چې مخکې سوي دي هغه مخکې به دولت آبادوي او کوم کارونه چې اوس دولت کوي دا به اوس دولت آبادوي نو موږ ډېر خوشحاله یو د هر دولت نصیب دی اوس چې څوک په وطن کې کار کوي هغه نه موږ ډېر خوشحاله یو. خانه کجاست؟ خانه مې همدلته ده خو اوس وران شوی اوس همدلته اوسېږو د کله زمان خان دغه یو اوسېدونکي یو. میگه در این قسمت هم سرک جدید می راست است؟ یاره نه پوهېږو دغه خو ښاروالي وایي چې د سیند په غاړه سړک راځي نو هغه هم آبادي ده موږ دې کې د آبادي په مقابل کې کوم مشکلات نه لرو خوشحالیږو نه خفه کېږو. خانه شما در نقشه رفته دارید؟ هو زموږ کور په نقشه کې سړک کې تللی. ښاروالي کابل همکاری کردم؟ هو موږ ته یې کور راکړی اوس کې